یقینا هر وخت داسې غم داسې درد وي په غږېدو نرمي شرمېږي الفاظ نه دي پوتې په غږېدو څه ونه شول کا کېږي موږ عمل نه پې کېږي ټوله د شرم خبره نو نن وزیرستانیون ما بالخیر دی دا ټکه وکړی چې توس یې پوره نه وي شو مسلمونی ګڼېستی چې دا څلوېښت کې وړه شهیدون بچون پروته دي مسلمون خو یې وګڼېستی چې افغانستان باندې هم ننګ که چا په فلسطین هم که چا په بل هم که په دا ننګ کېستی نه پې کېستی که مسلمون یې نه ګڼېستی پښتین یې ګڼېستی نه یې ګڼېستی که پښتین یې نه ګڼېستی وزیر توار یې ګڼېستی نه یې ګڼېستی کړي ته بچي سو د تیکون د خلوص کړی دی د په وینې سره بچي د چا دي ته د خپل بچي رزق ګټې او د ده عمر په هسپتال دو په کرشه سیري دي ځای یې دلته ټوکرې پوته دی الله پاک ته د تو په دغه تیکون باندې یا د تو په د تیکونه لعنت وي یا تو په د کاروبار لعنت وي یا تو په د ډیوټي باندې لعنت وي چې دنیا میش کسي چې په میرلي چوک څوک پروته دي او خلک خپل کاروباري نه چلاوي انشاءالله تیر په کیرو جنوزه اچوي او د تو د خیر د میر پړکایو همیشه داس په وینې سیر وي لکه نن چې سیر دی ځکه چې میش توس ننګ نه لري غیرت نه لري احساس نه لري د بل غم درد زون نه ګڼي په دغه میرلي بازور شي څومره وینې نکاپوسې پرې کړلې تو خو تیکون باند و یو خر جنګ چې راولوېږي بیا تش د تیکون د پوتې وي مقصد دا دی چې دغه حکومت دغه طالب وچ پېژندوي چې شوله په غیرته دي که ښځینه تعلوس چوي که بچي تعلوس چوي که ته تعلوس چوي که کاروبار تعلوس چوي ده نه ننګ لري نه دین لري نه غیرت لري کیم شی کې ته تا بچون ته به ګای چې کله خپل موده ته ورسې دا ورته ویلی شي چې میز په چاوک شنل څلوېښت شهیدون پروته وي خو تو ته مې د یو سر ټماټر بیا راوړل اشو اخر مې په غیر نه درکوي چې شهیدون پروته وي ته تا نه ژړل ته مترسه کوټه ملګري نه د غږېدو مقام دی قسم دی میز په د غږېدو نور شرمېږي چې یا چا په د څنډې ویشتلي وای چې مړه وای دا غږېدو کېږي ویس هو په د پوز بریګېډ چې وزیر ته ور ملکون نوستي خدای دا دوی په خواندې باندې دا ون روسیخ کو دا ډروم د خدای په رسول کو چې دا خیر میر بچون یو ورته مالک هو چې دا په پاکوره وخت راوي چې دا د وینې خوند دی وسکي و خدای د طالب تبا کو چې مالک شي ریپې درکوي یخته سړی غریب سړی بیا په دا څنګه ولي کله دا یو دوه ملکون چې د وطن خرڅوي ته خو د څنګه ته ووله خو نه تو اسلام د غریب سړي نه پوره دی ته د غریب سړي د پوره ویلوړي اب په دا لګیا دی چې جرګه ته نه ودرېمې دا خو احساس نشته ورسره چې په ټاون کې ښځینه چې پرتې دي اټ پکې محال دي دا بچون دا احساس نشته خو چې بریګیډیر خوشول وي چې جرنیل خوشول وي ورکه د ښه دا ښځه خو دا ښځه دا خیرلیر خو چېرته په ټماټر پلیګون چې خرڅوي په دا یې سوتلی شي نن د څه ورځې مخکې د انډیا د پاکستان یوه ډرامه راغلله میش خلک ډېر چې شانه بشانه ویلوړ وو چې زه شانه بشانه یې ته دغه حکومت پېژندلی یې چې ته بې ننګه یې ته په خیر مې رنګ نشه کړلی په پاکستان یې تو لایې ستا ماهه نشته ته پېژندلی یې ډېر شانه بشانه ودرې پېژندلی یې چې په تو غیرت نشته بله ورځ یې تو غیرت تللی دی چې په دغه میرې بازور دی پایب یې پښې په تېر سر په لنډه جمعه چې خیر میر پایب یې وتله بله ورځ یې تو غیرت اسلام پښتې هر څه تللي دي امیر د شمالي وزیرستان د میرانشاه میر لکزمان بله ورځ مې یوه ویډیو لیدله چې جیوسي صاحب تو په صوبیاوم شو زه شانه بشانه ویلوړ جنګیږو لکزمان صاحب دا څلوېښت بچون دي امید دی چې شانه بشانه ودرې که نه وي جرنیل سره اس ویلوړ یې
بله ورځ شمالي وزیرستان د اطمنځای وزیر ډول بلنګ ملکون میرمشاه ته تللي وي ورته یې سیکین اچوي چې پاکستان زنده‌باد پاک فوج زنده‌باد چې انډیا ته شکست ورکړ غیرت تللی دی پښتون تللی دی او د وزیرستان ځوانانو که په خپله خویندې باندې ننګ وکړه شکه نوي نر نشته یو عالم دا وویلي په فلسطین نه زیات ظلم شوی دی که نه دی شوی دی موږ ننګ کې جهاد جایز دی ننګ جایز دی پښتو جایزه ده بله خبره په افغانستان نه زیات ظلم نه دی شوی موږ تاسو ننګ پسه کي که په اسلام یې کستی خو ظلم دی که په اسلام یې نه کستی زه تو خو خپله ترسارې په سر بل سړی و د څنډه تولي خو موږ تاسو ترسارې خو نه وم په وینې سره پرته دو خالي دا نه چې چا پټکای زه نه کیږدی هغه په وجود اول لګېدلی دی د ډرون اټیک لګېدلی دی نام کی نه کی ته ټول ته چې د موږ څومره نوز دي سا شته روژهخولي د مړې غوندې یا د طالب نه ډارېږي یا د فوجي نه ډارېږي خو انشاءالله چې چا نه ډارېږي عمر ویدلی غلام وي ځکه چې ته د الله نه ډارېږې نه یا د جرنیل نه ډارېږې یا د کمانډر نه ډارېږې ډېره در نه وکړه زه خو خپل دوه تجویزي را در کوم نه بیا د کوم فیصله دو در نه وکړلې در نه فایده کو کمیش در نه کښنوي بیا یې داسې کښنوي چې کومي نه راوځي خو وزیر د ورو په مذاکرات باندې او نه روسي ځکه چې دا بېننګه دی چې دی په دغه ننګ نه لري وایي بریګیډیر خوشحالوي ده ته بریګیډیر ور مبارک شه موږ ته دا څلوېښت شهیدون یوه دا لیار دو دومه لیار دا دو چې څوک هم په خیر مې رحم نه کو څوک هم په دا بچون رحم نه کو څوک یې ډایرکټ ولي چا په واجه ویشتل شي کل په کلي ورسره کښېني په قرآن ولو سره کښېږدي مړي شي خواسې په دغه میرلي چوک شي په زرینه خلک مړ شو مړي چې خواسې چې په ننګ مړه شي لږ خوند ښوي چې وچ قومي لښکر جوړ کړي چې خپل کیر ته خپل جماعت ته خپله تېرسارې ته چې چا هټي پک واخیستی دی و دا بدامني ته دې نه پرېږدو که خامخا به عزته کوې اول مو ولې که نه وي تو خو ورېدله شو دی دومه لیار دو چې په کومه تو سامان کېستی موږ در سره په قرآن حلف کوي چې سر ته موږ درته سي چې یو قدم په سټ شي تخ کوم ته موږ اختیار ډېر دی سر ته هم نه پرېږدی ولې هم ډارېږ چې دا بېننګې خل دی ځکه چې هر سړی په ځون سوچ وکېستی په خپل وجود سوچ وکېستی په خپله خویندې باندې سوچ وکېستی چې داس بچی دې برید وي دا ډېر په مشکله دا ته کسې نن په اخکر شه کربلا د اوته کسون پروته اخر د وینې ډک او میشه بیا هم د افغانستان په خویندې باندې پرې خندل نو ویل چې د افغانستان خلک ډېر ظلمون دي نن د وزیر دور چې په دیګاني رشه نوست دي دغه زړي نه شوله نه دي چې دلته بچون پروته دي موږ ظلمون نه شوي زړي نه شوله شول دغه ظلم دغه جبر سره زړي نه شوله شول خو انشاءالله چې ننګ نه وکړي دا ټیکونو د باندې وي دا مارکیټو د باندې وي انشاءالله دا وکړو د سولې شي درنه سوي هدي ځکه چې ته چې د ترسارې احساس نه لرې ته چې د زوم احساس نه لرې ته چې د بچي احساس نه لرې ځکه که په خبره وکړه تاریخ چې موږ بې اتفاقه یو نه یو بې اتفاقه قسم دی ای پي لوستي مولوي صاحب دی چې ای پي مدخل کیساوي چې مرچا ته یو په بل مخ شه درېمې قسم دی چې د ایداک د براخیل کیساوي یو په بل مخ شه کېږي خو دلته د طالب د فوجي خبره دو دغه نه بیا لږ یا زیات جارېږي
اتفاق مشون رو وستلای شسته دا تیر ورها دا ده وزیرستان مشونه چه منزعی جوڑاوا دا کومینا وچ خرس کری دی وچم پہ تیلا کری دی وچم پہ اعتمادا کری دی کا غور ندی ہو خوا اجماع طول راونا دویل پرکشتا بھی لنا پتنا غار ظلم شوئی دے دا طول باسی دی لوسو سراور کبھی سول در تک مارک پخپلا ورز دی کنی پدا خبر میش نر وچ سر میجی مفتی صرف تا پاخری سے یوا خبر که ابلا دی تصویر رو غلی میش در بن اعتماد دی پوچه نا بلات یہ جرگاوی وزاخات یہ نوی سول در تک چه اعتمادم دی در بن چه بیاد از جرگا تلون نشی زکا چه جرگی چه وزاخات نوی نن 80% سوشل میڈیا پاور دی خلدا پروپیگنڈ کو نن سب پروپیگنڈ دیر زر دیمی کلا ہاں کتنے وزیرستان دے مشہور نا داتا وکولا رے پاور دی جرگی میشتا پاتا وا 4 سالی ورطا ویلچے وزیرستان کی ساما کے دے انڈیا کی ساما کے خدای دا پاکستان وجود خاتم کو خدای دا پکاہ رختا کو خدای پاک دا ملک ران کو چھے میشتا شخیر نبی ضرور پاکستان رانشی مہربانی شکریہ